اول خو تاسو ته ښه راغلاست وایم او خپلې نیکې هیلې او سلامونه د تاسو ټلویزیون محترمو لیدونکو ته او کارکوونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. آشیانه یو غیر دولتي افغاني نهاد دی چې تقریبا د 1995 کال را په دېخوا په افغانستان کې او په مختلفو ولایاتو کې د افغانستان د جګړې ځپلو خلکو سره او په خاصه توګه د جګړه ځپلو ماشومانو سره د دوی د بقا، د دوی د محافظت، د دوی د ودې او د سهمګیرۍ په برخه کې مختلف پروګرامونه لري چې د هغې پروګرامونو په جمله کې زموږ مهم پروګرامونه د کارګرو ماشومانو دپاره او یا بې ځایه شوي ماشومانو لپاره د ښوونې او روزنې پروګرامونه دي چې په هغې کې د چټکو زده کړو پروګرام دی او هغه ماشومان چې د دوی سن د ښوونځي د سن نه جګ دی د هغو دپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه دي. په دوی دپاره په بعضو وختو کې د کاري وسایلو ورکولو پروګرامونه دي او په ټول کې د ماشومانو او د کورنیو د غړو دپاره د دوی حمایت د حقوقي برخه کې او په رواني مشورو په برخه کې موږ د دوی سره کار کوو، د ورزش په برخه کې ورسره کار کوو او موخه هم دا ده هغه ماشومان چې د ښوونې او روزنې څخه پاتې شوي دي موږ د دوی دپاره د دې زمینه مساعده کوو تر څو په راتلونکي کې وکولی شي د دوی خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړي او د دې ټولنې لپاره او د هېواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي چې په دې کې هم ماشومان شته دي، ماشومانو کې هم هلکان شته دي، هم جونکۍ دي او د وړو او کوچنیو قرضو پروګرامونه لرو چې هغه زیاتره د کورنۍ د غړو دپاره دي چې زموږ موخه دا ده چې که چېرته موږ یو کارګر ماشوم چې هغه په کوچني سن کې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت په غاړه باندې لري، د هغو د کورنۍ د غړو دپاره د کار زمینه مساعده کړی شو او وروسته د موږ د تعلیمي پروګرامونه هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي چې ماشوم نور ښوونځي ته ولیږي او په هغو باندې کار ونه کړي. او په دې پروګرامونو کې هم زموږ زیاتره پروګرامونه د وزارت معارف او د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سره په همغږۍ کې مخکې ځي او هغه نور پروګرامونه چې موږ د متخلفو ماشومانو سره کار کوو هغه د عدلیې وزارت سره په همغږۍ کې موږ پر مخ باندې وړو چې په هغو کې هم د قانون سره په تضاد کې ماشومان یا د قانون نه متخلف ماشومانو د هغې بیا رغونه ده او ټولنې ته یې بیرته معرفي کول دي. په د دومره وخت کې چې موږ تر اوسه پورې کوم کارونه سرته رسولي زه د په زغرده درته ویلی شم چې تر 1,30,000 او 1,40,000 زیات ماشومان به په د 26 کالو کې موږ د ښوونځي د پوهنتون په کچه باندې او یا د 12 نه فارغ ورکړي وي او په حرفوي زده کړو کې خوځښت ډېر دی او د کورنیو دپاره د کار زمینه مساعدول هم ډېر کارونه هم کړي دي چې هغه ماشومانو سره و چې هغه په کوچني سن کې مجبور شوي وو چې د کورنۍ د عاید دپاره کار وکړي او یا د جګړو او نورو لاملو له کبله په دې نه وتوانېدلي چې ښوونځي ته ولاړ شي او ښوونځي ته ادامه ورکړي. موږ هغه ماشومان د اجتماعي کارکوونکو په واسطه باندې خپلو سنټرونو ته او مرکزونو ته دعوت کوو او دلته هغه کوم پروګرامونه د ښوونې روزنې موږ چې ورته په مخ کې بیایو هغه د آمادګۍ زیاتره پروګرامونه دي چې بیا د معارف وزارت د کال په آخر کې دوی هغې ته معرفي کوو او هغه یو امتحان ته اخلي د دوی د سویې مطابق ښوونځي ته معرفي کیږي او یو تعداد هغه یتیم ماشومان چې هغه ډېر بېوزله دي موږ کوشش او هڅه او هان دا دی چې د هغې دپاره سپانسر پیدا کړو چې له نیکه مرغه موږ یو تعداد شخصي سپانسرونه پیدا کړي دي چې د 700 نه تر 800 پورې ماشومان موږ اوس په ښوونځیو کې د یو چا لخوا حمایه کېږي چې میاشتنی د دوی سره یو کمک کېږي او موږ د یوه تعهد له مخې چې د هغو د سرپرست او د وکیل د ګذر او د ملا امام سره یې کوو چې د هغې کار به نور په سړکونو او شاقه کارونه به په دوی باندې قطع کېږي او دی به ښوونځي ته ادامه ورکوي او نور به کورنۍ کوم کمک چې د شخص د خوا نه ورسره کېږي هغه موږ ورسره هره میاشت کوو خو د ماشوم معذري هم په ښوونځي کې چې کوو د هغې په بعضو مضامینو کې که تر یوه حده ضعیف وي وروسته دلته سنټر ته راځي ورسره کومک کوو او د سپورت په برخه کې چې د فوټبال ده یا جیدو ده هم څه لاسته راوړنې لرو ځکه چې یو خو هغه نظم ډسپلین ماشومان زده کوي
او بله دا ده چې په مختلفو ملي او بین المللي لوبو کې هم ونډه اخیستې ده او د فوټبال په برخه کې خو موږ یو تعداد ماشومان حتی د کوچ ته سطحې پورې رسېدلي دي او یو تعداد یې د ملي ټیم غړي دي اوس له نیکه مرغه. زه به دا نه وایم چې آشیانه په ټول کې د ماشومانو ستونزې حل کولی شي، ځکه چې د افغانستان ماشومان ډېر بېوزله او ډېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو تر یوه حده پورې موږ په دې باندې توانېدلي یو چې د ماشومانو د یو تعداد ماشومانو ستونزې حل کړو. خو زه هیله یم چې نړیواله ټولنه، افغاني ټولنه، مطبوعات او حکومت په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو داسې مشخص پلانونه ولري چې په راتلونکي کې بېوزله ماشومان او جګړه ځپلي ماشومان نور ونه کړېږي او د دوی د ښوونې او روزنې دپاره او د دوی د بقا دپاره یوه منظمه پروژه پر مخ باندې ولاړه شي او منظم پروګرامونه وي تر څو دغه ماشومان لکه اوس چې شاقه کارونه سرته رسوي په مخدره موادو باندې روږدي کېږي، قاچاق کېږي او یا نورې ستونزې سره لاس او ګرېوان کېږي، د دې حالت نه خلاص شي. لکه ما چې مخکې وویلې موږ ټولنیز کارکوونکي لرو تر څو د ماشوم هغه اصلي ستونزه وڅېړو او دوی د کار په ساحه کې ماشومان تعقیبوي او وروسته د هغې نه د کورنۍ سره تماس نیسي او د هغې موافقه اخلي، خپلو پروګرامونو ته ماشومان موږ را دعوتوو. لکه تاسو چې وویلې د کارګرو ماشومانو تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او لاملونه یې هم زیات دي. یو خو جګړه ده، وچکالي ده، داخلي بېځایه‌توب دی یا عاودت دی، هغه مهاجرین چې هغه دي، نو زیاتره یې کورنۍ په دې باندې نه توانېږي چې یو نفر یې که په بیرون کې کار کوي هغه خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تهیه کړی شي. دا تعداد ډېر زیات دی. که د دې دپاره حکومت یو مشخص پلان ونه لري او د دې دپاره بودیجه ونه لري، هغه کوم نهادونه چې اوس د دوی سره کار کوي دا د دې بسنه نه کوي چې ټولو ماشومانو د ستونزه حل کړی شي. خو زما هیله دا ده چې د افغانستان حکومت لکه مخکې مې چې وویلې او د نړیواله ټولنه په ګډه توګه د هغه غیر دولتي نهادونو سره کار وکړي او مشخصه بودیجه دوی ته تهیه کړی شي تر څو د ماشومانو ستونزې په ټول کې حل شي. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده او تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماشومان د افغانستان راتلونکی په دوی پورې اړه لري. که چیرته موږ اوس په خپلو ماشومانو باندې سرمایه گذاري ونه کړو، د دوی دپاره د ښوونې روزنې زمینه مساعده نه کړو، نو دا ستونزه ډېره لویه ستونزه ترې جوړېږي. د قانون څخه تخلف او یا نورې ستونزې ترې جوړېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده اوس که موږ وګورو د افغانستان هیواد یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نړیواله ټولنه، یونیسف او نور ټول نهادونه وایي چې د ماشومانو دپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد افغانستان دی او د هغې لاملونه جنګ دی، فقر دی، د خلکو نه آگاهي ده د ماشومانو د حقوق نه او د حکومت توجه هم نشته ده او د نړیوالې توجه هم نشته ده. نو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې د دې دپاره خاصه توجه وشي تر څو وکولی شو چې موږ د ماشومانو د ستونزې لپاره لا اقل یو څه کار کړی وي او په راتلونکي کې دغه ماشومان په خپل ځان بسیا شي او په خپلو پښو باندې ودرېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ښوونې او روزنې پروسه ډېره یوه طولاني پروسه ده، وسیع کار غواړي او یو ماشوم په یوه کال یا دوه کالو کې سړی نشي کولی چې هغه کوم د ښوونې روزنې میتودونه چې دي یا نصاب چې دی هغه په یوه کال دوه کې هغه کړی شي. ما درته ویلې چې زیاتره زموږ پروګرامونه د آمادګۍ پروګرامونه دي او بیرته موږ د ښوونې روزنې وزارت سره پروتوکولونه لرو تر څو هغه ماشومان دوی ته معرفي کړو او هغه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په حرفوي زده کړو کې موږ یو تعداد ماشومان لرو چې هغه سینونه د قانوني سن یعنی د ښوونې له چوکاټ څخه یعنی پورته سن کې دي، مثلا د 15 نه 14 کالو کې د هغې سره د سواد د زده کړو پروګرام دی او په ضمن کې د یوې حرفې ور زده کول دي، هغه بیرته مارکیټ ته داخلول دي او یا د هغې دپاره د کار زمینه مساعدول دي چې تر څو په راتلونکي کې دوی وکولی شي د شپې لیسې له طریقه او یا د هغې طریقه خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل کار نه یو څه عاید لاسته راوړي. نو دا پروګرامونه چې موږ پر مخ باندې وړو زیاتره لنډمهاله دي. او بل تا د بلې پوښتنې په ارتباط باندې چې موږ په مختلفو ولایتو کې پروګرامونه درلودل، د ځوانانو ټولنې هم درلودلې، د سولې لپاره د ځوانانو ټولنې وې او اوس هم تقریبا په 14 ناحیو کې موږ د ځوانانو ټولنې لرو چې د سولې لپاره کار کوي. دوی
د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي او دلته موږ ورسره همکار یو. حتی د ښاروالۍ د مختلفو نواحیو سره کار کوي. هغه کومې ستونزې چې دوی په یوه ناحیه کې پیدا کولی شي هغه د وکیل د ګذر او د ښاروالۍ او د نورو اراکینو سره مطرح کوي او په هغو کې د ونډه ورسره اخلي. خو موږ په مختلفو ولایتو کې لکه ما چې ویلې په مزار کې کار کوه، په بدخشان کې کار کوه، پروان او کاپیسا او هرات او پکتیا او خوست او په دې ولایتو کې. خو له بده مرغه د مالي ستونزو له کبله زموږ پروګرامونه تر کابله پورې محدود شوي. پخوا موږ په کابل کې تقریبا په 52 کمپو کې کار کوه او مختلف سنټرونه هم درلودل. اوس تقریبا په 2 کمپونو کې کار کوه او په مرکز کې شاګردان لرو چې تقریبا د ټول افغانستان په کچه تقریبا 2.5 زره ماشومان موږ په کال کې حمایه کوو او د موږ د مختلفو پروګرامونو کې وي. او پخوا باندې د چټکو زده کړو پروګرام درلوده چې هغه ماشومان چې سن یې د 9 کالونه جګ وو او په لومړي ښوونځي کې نه شاملېدل، د هغې لپاره د 6 کالو پروګرام موږ په 3 کالو کې ورته تدریس کاوه. یعنی وخت په ورځ کې وخت ورته زیات ورکړی و او دوی هغه کوم راجستر چې و یو تعلیمي اسناد چې و هغه موږ ښوونې وزارت ته لیږل. کله به چې د 6 صنف نه فارغ شول نظر په هغه ساحه او یا ناحیه کې چې دوی اوسېدل 9 صنف ته دفعتا شاملېدل. خو اوس د چټکو زده کړو پروګرام نه لرو او د آګاهۍ د آمادګۍ پروګرامونه لرو او دا ادامه لري. او هیلهمند یم چې په راتلونکو کې د ماشومانو ستونزه د خپله د ټولنې د خلکو په همکارۍ باندې، زموږ د تجارو په همکارۍ باندې او زموږ د حکومت په همکارۍ او نړیوالې ټولنې په همکارۍ باندې داسې د حل لارې چارې ورته وسنجول شي چې نور ماشومان نه په جګړه کې قرباني شي، نه د قانون سره په تضاد کې واقع شي او نه مهاجرتونو او داخلي بېځایه‌توب ته مجبور وګرځي، نه میندې له لاسه ورکړي او نه پلرونه له لاسه ورکړي او نه یتیمان شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماشوم د بل شفقت، مهربانۍ او لطف او د غیر راهنمایۍ ته ضرورت لري. خو له بده مرغه په افغانستان کې ورته زیاته توجه نه کیږي. خو زه هیلهمن یم چې ټول دې ته توجه وکړي او خپل ماشومتوب یادته راوړي. اوس که په لوړو مقاماتو کې دي یا په هر نهاد کې دي، حتی که زموږ رئیس صاحب جمهور دی خپل ماشومتوب او خپل هغه ور په یاد کړي او هغه ماشومان خاصا جګړه ځپلو ماشومانو دپاره لږ څه توجه وکړي. زموږ خو هیله او پلانونه دا دي چې تر څو وکولی شو څرنګه موږ د ماشومانو د بقا دپاره او د ماشومانو د محافظت او د ودې لپاره کار وکړو. نو په دې ارتباط باندې موږ بعضې پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه آسیب پذیره ماشومان چې ډېر آسیب پذیره دي د هغې لپاره د ټولنې په همکارۍ باندې بعضې پروګرامونه موږ په مخ لاره باندې واچوو تر څو د دوی هغه خطرونه چې ورسره لاس ګریوان دي هغه تر یوه حده پورې راکم کړي.